د ولس په درد دردمنه غني په خپله فیسبوک پاڼه خپل ولس ته په وروستي پیغام کې لیکي نن زه یو سخت انتخاب سره مصادف شوم ودرېږم چې مسله طالبان سره چارج ته داخلېدل غوښتل مخامخ شم او یا له ګران وطن څخه چې ما تېر 20 کاله د هغې ساتنې او پالنې لپاره خپل ژوند وقف کړی ووځم که پاتې وی هم بې شمېره وطنوال شهیدان کېدل او هم به د کابل ښار د بربادۍ او ورانۍ سره مخامخ کېده چې نتیجه به یې په دغه 6 میلیونو ښار کې یو لویه بشري فاجعه وي طالبانو دا څرګنده کړه چې زما د لرې کولو لپاره حاضر دي ټول کابل او د کابل شریف ولس باندې خونړۍ حملې وکړي د دې لپاره چې د وینې تویولو سیلاب څخه مخنیوی وشي ما دا غوره وګڼله چې ووځم د تورې او ټوپک قضاوت طالبانو ګټلی او اوس د وطنوالو د ناموس مال او ځان د ساتلو مسؤل دي مګر د زړونو مشروعیت دوی نه دی ګټلی هېڅکله په تاریخ کې وچ زور چاته مشروعیت نه دی ورکړی او نه یې ورکوي دوی اوس یو نوې تاریخي ازموینې سره مخامخ دي یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي او یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي ډېر خلک او ډېر اقشار په ډار کې دي او په راتلونکي باندې بې باوره دي طالبانو ته لازمه ده چې د افغانستان ټولو ولسونو قومونو بېلابېلو اقشارو خویندو او مېرمنو ته ډاډ ورکړي چې د مشروعیت د ګټلو او د خلکو د زړونو د ډاډ کولو لپاره واضح طرحې جوړي او ولس سره شریکې کړي زه به همیش د خپل ولس خدمت ته د فکري لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لارې دوام ورکړم ډېرې نورې خبرې د راتلونکي لپاره ژوندی دې وي افغانستان ډېرې نورې خبرې د راتلونکي لپاره دا څوک لیکي دا داسې یو ولسمشر لیکي چې موږ رټلی دی موږ شړلی دی او بیا په پای کې لیکي چې ژوندی دې وي افغانستان